د چهردرې ولسوالۍ مرکز څخه تر جمعه بازار ښارګوټي پورې د 15 کیلومتره سړک د جغل اچونې او بیا رغونې پروژې چارې پیل شوې. د کندوز ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست او د یونفس دفتر مسؤلینو د دغه سړک بیا رغونې مراسمو کې وویل چې د پروژې لومړي فاز کې به 3 کیلومتره سړک د نږدې 3 میلیونه افغانیو په ارزښت ورغول شي. تمویل کوونکی یونفس مؤسسه ده او تطبیق کوونکی مؤسسه د اغاخان ده او دا سړک تقریبا 15 کیلومتره دی او په دغه کار شروع کولو سره به په سلهاوو نفرو ته انشالله زمینه د کارم برابر است. ما دو ولسوالی را در کندوز تحت پوشش داریم. ولسوالی در شهرچی و ولسوالی چهاردر است. امروز شامل افتتاح پروژه سرک 15 کیلومتر سرک است و فعلا 2.5 کیلومتر سرک به هزینه حدوداً 3.2 میلیون افغانی کارش آغاز شده. ورته مهال د چهردرې ولسوالۍ ځایي اوسېدونکي چې په دغه مسیر تګ راتګ کوي د دغې پروژې د چارو په پیلېدو خوښي څرګندوي او په خبره یې د سړک په بیا رغېدو سره به یې تر ډېره بریده شته ستونزې هوارې شي. سرک ما خراب اینمی سرکی که طرف مزار میره این تا معترض مشکلات است چه قوری از خرابی است این باید اساسی قیر شود. یک سرکی ترانزیستی چند ولایت است و این سرک جمعه بازار هم همچنان موږ ډیر خوشاله یو چې دا سرک جوړیږي. موږ ته د ورځې 4,500 روپۍ راکوي او ټول مردکاران خوشاله دي. چارواکي داسې مهال د چهردرې ولسوالۍ د 15 کیلومتره سړک د جغل اچونې او بیا رغونې خبر ورکوي چې څه موده وړاندې د دغه ولایت په دشتیارچي ولسوالۍ کې د اغاخان دفتر له لوري د 13 کیلومتره سړک د بیا رغونې پروژې چارې هم پیل شوې وې.